په افغانستان کې د شر او فساد ډلې پر وړاندې د اسلامي امارت د ځواکونو شدید عملیات. د فتنهګرو پر وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو دغه عملیات د هیواد په کومه سیمه کې ترسره کړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. یوې امنیتي سرچینې هندوکش غږ ته ویلي دي نن سهار 8:30 بجې د شر او فساد ډلې څو غړي د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي او ژوندي نیول شوي دي. د یادې سرچینې په خبره څارګرو ځواکونو د یو څارګر راپور پر بنسټ د شر او فساد ډلې پر غړو اپریشن ترسره کړی دی چې له امله یې 3 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ میلاد د حاجي محی الدین زوی غوښتل چې د پروان په باګرام ولسوالۍ کې خپل شتون اعلان کړي او د نورو په لمسونې غوښتل چې د هیواد شته امنیت اخلال کړي، خو د امنیتي ځواکونو له برید سره مخامخ شول چې له امله یې 2 کسان ووژل شول او یو یې ژوندی ونیول شو. د اسلامي امارت د څارګرو ځانګړو ځواکونو سملاسي د دوی پر وړاندې اپریشن وکړ چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول، یو یې ژوندی ونیول شو، یو راکټ لانچر، 2 میله کلاشینکوپونه او د شپې دوربین هم د امنیتي ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي. سرچینه ډیروي په دې اپریشن کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د یادونې وړ ده چې تېره شپه د پروان د مرکز اړوند په تتمدرک کلي کې ناڅرګندو وسلوالو د پولیسو پر یوې پوستې ډزې کړې وې چې پولیسو ته کوم زیان نه و اوښتی، خو د پولیسو د لیزري ډلې له لوري د یاد برید عاملان نیول شوي دي او اوس مهال ترې څېړنې روانې دي. د اسلامي امارت د څارګرو ځواکونو له لوري د هیواد په ګوټ کې د شر او فساد او د بغاوت ډلې ګڼ غړي له منځه وړل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د یادو ډلو د غړو پر وړاندې اوس مهال پیچلي اپریشنونه پیل شوي دي چې د کابل په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې له پښو غورځول شوي دي. د اسلامي امارت چارواکي وایي د پروان د باګرام ولسوالۍ اړوند د خانقاه په کلي کې د شر او فساد ډلې پر یادو غړو اپریشن شوی چې له امله یې 3 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.